بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 15 د اکتوبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات یو خو نن 15 تاریخ دی په ترکیه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ناسته ده. په د باندې خلکو کې تشویش ډیر زیات دی، پښتنې ډیر زیات راغلي دي او ته مختلف تفسیری دی او ماته ویلي چې یو ځلې که بیا په د رڼا واچېږه چې ما په د باندې خبرې کړې دي مخکې، خو چون د دوستانو تقاضا ده چې نن به په کم موضوعاتو باندې هلته خبرې کیږي. یو خو دا و چې د پاکستان دا ادعا وکړه چې دا قرارداد شوی دی، اسلامي امارت د خوا نه دا ځواب راغی، ذبیح الله مجاهد ویلي چې نه دا قرارداد نه دی شوی، هغه صرف د اوربند موقتي بندیزو چې هغه موقع کې دوی هغه امضا که سره چې اوربند به او یو په بل به ګواښ نه کوو او خبرو ته به ادامه ورکوو. خبرې په کوم شي متعلق دي؟ څنګه چې انډین ایکسپریس لیکلي و چې د دوی منځ کې مسایل حل نه دي او دا ډېر عمیق دي او اصل مسله د دواړو ترمنځ د همدا د ټي ټي پي او دا مسله ده چې دا باید حل شي. د په متعلق ذبیح الله مجاهد نن یو خبره وکړه چې نه دا زموږ موضوع ده، نه دوی په افغانستان کې دي، دا پاکستان موضوع ده، پاکستان پورې تعلق لري، په آینده کې د دوی په منځ به منځګړیتوب هم موږ نه کوو. دا هغه خبر و چې کله 2 کاله مخکې همدا ذبیح الله مجاهد او د دوی ډلې په ډېر کشفش سره به دا خبره کوله چې موږ د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ منځګړیتوب کوو. نو په هماغه وخت کې ما ورته ویل چې دا کار مه کوئ، دا یو سیاسي اشتباه ده چې تاسو یې کوئ او دا تاسو ته یو پلمه ده چې پاکستان نیسي چې تاسو به منځګړیتوب وکړئ. هغه وایي چې دا تاسو سره دي ځکه خو تاسو منځګړیتوب کوئ. 2-3 ځلې دوی دا کار وکړ، بیا پس هغې نه چې ما څو ځلې دا خبره تکرار کړله، اسلامي امارت بیا د ده نه مخه ونیوله او بیا نور د منځګړیتوب خبره ونه کړه چې نن دا د هماغې خبرې ته راغلل چې ما ورته کوله چې دې سره نه زمونږ کوم ارتباط شته دی او نه کوم منځګړیتوب کوو، زمونږ په دې کې دخالت نشته. نو په دې اساس ناسته به نن کیږي او په عمیقو مسایلو لکه د ټي ټي پي باندې د دې د ادعاګانې چې دي غیر هغې نه خاردار سیم باندې په دې باندې به خبره کیږي. په عین حال کې دوی به دا کوشش کوي چې د افغانستان نه د دوی د دریز مسله د ډیورند د دې کې چې هلته په دې باندې ډېر بحث شوی دی او د کې اسلامي امارت دریز ډېر واضح دی چې هیڅ حکومت دا صلاحیت نه لري چې په دې موضوع باندې خپل کوم دریز او موقف ونیسي. دا د افغانستان د ملت موضوع ده او دا تصمیم به دوی نیسي، د دوی په کې کوم دغه مداخله نشته دی. راځم د ستاسو قدرمندو ورونو پښتنو ته موسی خان V15K3G ویلي دي کوم وخت چې دا اغزن تار په ډیورند کرښه کې وغځول شو ولې د کرزي یا د غني حکومت د دې کار خنډ نه شو؟ ولې په پاکستان کې میشته پښتانه خنډ نه شو چې نن موږ مجاهدین د دې اغزن تار باندې ځان قرباني کوو؟ په هغه وخت کې ستا مملکت اشغالو، حکومت ستا په لاس کې نه و، کرزی او غني هیڅ کاره و، تصمیم د پاک امریکې د حکومت په لاس کې و او چون دوی دا ویلي چې د ترهګري چې د پاکستان د خوا نه راځي دی غاړه افغانستان ته، نو پاکستان د دې موقع نه ډېره ښه استفاده وکړله. امریکې ته ویلي چې که ته وایې چې ترهګري زما د خاورې نه ده نو ته ما ته کومک وکړه، د ترهګرۍ د جنګ د هغه فنډ نه پیسې راکړه، زه به په دې سرحد باندې درته داسې سیمې خاردار تیر کړم چې یو تند هم تا خواته راتیر نشي. نو امریکې خو خپل هغه اشغال ته دوام غوښته په افغانستان کې، هغې فکر کوي چې دا خبره رښتیا هم ده چې دا سیمې خاردار تیر شي نو دا خلک به رانشي او دې کې د پاکستان پروګرام دا و چې که زه امریکا پیسې راکړي او زه به سیمې خاردار تیر کړم نو د ډیورند کرښه به د امریکې په مشتون کې به دا دایمي کرښه شي او دا به سرحد باندې به بدل شي. نو پاکستان د امریکې سره دا فریب وکړ، د دغې $100 میلیونه ډالر د دې د دیوال لپاره واخیستل او دغه یې تیر کړ. نو په دې بابت باندې کرزي یا غني د مخالفت نشو کولی ځکه حکومت د امریکې لاس کې او امریکې د پاکستان سره قبوله کړې وه
چې ترهګري د نه راتګ لپاره که دیوال تیریږي او سیمې خاردار تیریږي دا خو زما محفوظیت لپاره دی نو هغې وخت کې امریکې ته خو دا پروا نه وای چې دا د ډیورنډ په کرښه تیریږي او که دا کوم بل کرښه تیریږي خو هغې ویل چې دغه فعلا دغه زه بچ یم او پاکستان په دې پوهېده چې زه دا تیر کړم دا زما لپاره یو تاریخي کامیابي ده نو هغې دا کار په دا رقم وکړ او د پاکستان خلک خو په دې باندې قیام ونه کړ چې تاسو معلومه وه چې په هغه وخت کې دا سیمې خاردار تېرېده د دې ځینې 2.5 میلیونه پښتانه د دې ځینې اواره کړل سند او پنجاب او هغه کوم سیمې ته هلته کمپونه ورته جوړ کړل ځوانان یې ورته ونیول دا سیمې ټوله بمبارد کړله دلته د مقاومت شی موجود نه و چې په اسانه باندې څوک مقاومت وکړي ولې اسلامي امارت اوس مقاومت کوي او ځوانان پرې قربانۍ لپاره دی چې اوس د خپل د خاورې نه دفاع کوي او دا ادعا لري چې هغه خاوره زموږ خاوره ده او تاسو د عمري صاحب معین د وزارت داخلي خبرې واورېدلې چې خدای تعالی به دا موقع دې ته پریښې وه چې موږ د لاسه تللې ابرم او خپل خاوره بیرته ترلاسه کړو هیله ده چې تاسو د پوښتنې ځواب شوی اوسي احمد مندوزی U1M وایي که د پاکستان لاس لنډ شي یا پرېکړې شي نو امارت به د نجونو مکتب خلاص کړي نو تیر طالبانو یې ولې بند کړی و دا چې ما په بله برنامه کې تاسو ویلو چې که چېرته د پاکستان لاس لنډ شي نو د نظام کې به ښه والی هم راشي او ښوونځی به هم خوشي شي قانون به هم جوړ شي هغه همدا علت دی چې د پاکستان لاس لنډېدو معنا دا ده چې هغه کسان چې دلته د پاکستان لاسپوڅي دي او د مکتب مخالفین دي د پاکستان لاس لنډېدو سره هغه ډله به د دغې زعامت نه لرې شي چې کله لرې شي هغه ډله چې د تعلیم او د مخالفه نه ده هغه به زعامت او حکومت تر لاس کې ونیسي او دا چې تاسو اشاره کړې ده چې که د اوس دا کېږي نو ولې تېر ځلې نه وشوې هماغه څوک چې هغه وخت کې ملا عمر ته یې غلطه مشورې ورکولې هغه اوس ملا هیبت الله ته غلطې مشورې ورکوي نو په قدر د رهبرۍ کې کوم فرق نه دی راغلی هماغه کس چې هغه وخت کې دا کار کوو اوس هم کوو هغه وخت کې هم هغه د ISI سړی و اوس هم د ISI سړی دی نو په دې اساس باندې ځکه فرق نه راځي او کله چې د پاکستان لاس لنډ شي هغه کسان به لرې شي هغه کړۍ به لرې شي نو خود به خود د مکتب به هم خلاص شي او تا ته به قانون اساسي هم درک شي او نظام به د بهترۍ او د ښه والي خواته روان شي ام فرید L1S وایي یو افغاني د ډاکټر نجیب په هکله د هغې مظالمو ټول بیان کړي دي خو ترڅنګ یې دا هم لیکلي دي چې یا ویلي دي چې نجیب واک ته چې ورسېده یو څه ښه کارونه یې وکړل اشرارو په ځای یې د اپوزیسیون لفظ استعمال کړ آیا واقعا ډاکټر نجیب ښه کارونه کړي وو چې نن یې ځوانان خوښوي جلال الدین حقانی سره د خطوطو تبادله کړې وه او د جنگ ختمېدو او د سولې خبرې یې کړې وې ګورئ د ډاکټر نجیب د ښه کارونه نه ماته تاسو یو ښه کار ووایئ کم نوې آبادي شوي که فرضاً کم د افغانستان کې داسې یو نوې تعمیر دغه کړی نوې یو فابریکه جوړه کړي یو بند برق جوړ کړي یو لویه مکتب یا لیسې جوړه کړي داسې یو نوآوري په دې نظام کې کړي چې دا موږ وایو چې ښه کارونه که ښه کار تاسو ته څه وایي که کوم وخت کې چې د سولې خبرې شروع کړې یا خطونه تبادله کړل حقاني سره یا د نورو رهبران سره خو نه د نورو سره هم لیدنه شوې وه د پیر ګیلاني د ډلې کسان کابل ته ورغلي وو په سویس کې سره لیدلي وو په عراق کې سره لیدل شوي وو خو دا خو سیاسي لیدنې کتنې په دې وې چې نجیب دې ته متمایل کړي چې مملکت تباه شو او تا دا نظام نور د دغې نه دی ته باید د خپل قدرت نه کنار ته لاړ شي نو نجیب خو د ده لپاره خبرې نه کولې چې هغه ډېر ښه سړی او شریف سړی او راغلی و چې د افغانستان ته امن راوړي نه هغه نور ناچاره شوی و هغه نه کله چې د روسانو قوا ووتله د هغه ته معلوم و که نن دی که سبا دی چپه کېږم ځکه چې په 280 په ولسوالیګانې د مجاهدینو لاس کې وي کم از کم 18 ولایتونه د هغه د کنټرول نه وتي وو د مجاهدینو په کنټرول کې وو نو په هغسې حالت کې یو رئیس جمهور یا څوک چې ځان ته زعیم وي څنګه ځان ته زعیم ویلی شي چې مملکت یې لاس کې نه وي ولسوالیګانې یې لاس کې نه نو او کومې خبرې چې ځوانانو باندې تاثیر کړي هغه ډېرې او مختصرې څو خبرې دي یو 2-3 آیت یې د منافقت نه وویلې چې ځان مسلمان ښکاره کړي ځکه پوهېده دا ملت مسلمان دی نو یو دا کار یې وکړه بل خبره یې دا وکړه
چې ته به وګورې چې زه د قدرت نه لرې شم دا چې مجاهدین راشي دی به خپل په منځ کې سره وایي او کابل به سره وران کړي هغه دې ته په دې معلومه وه چې دا د کې جی بي پلان و ځکه خو د کې جی بي جنرالان بیا د مجاهدینو په تنظیمونو کې تقسیم شول او د هر یو د هماغې خوانه یو د بل په مقابل کې ودرېدل جنګ هغې جنرالانو که او کمونستانو بدنامېدل مجاهدینو تنظیمونه نو دا دلیل و چې ډاکټر نجیب کو ډاکټر نجیب کوم ښه کارونه نه دي کړي او تبادله د خطونو مو په همدې اساس کوله چې یو سیاسي مفاهمې ته ورسېږي انتقال د قدرت وشي او د خپل په حساب ونه وژل شي ووځي په آخر کې ووژل شو د دفاع لپاره یو نفر نه و 3 ورځې مړی ځوړند یو نفر د ده طرفدار نه و چې مړی راکوز کړي او بعضې وایي بیا چې 80% د طرفدارانو دا 80% طرفداران چېرته ورکو چې د دې مړی ځوړند او د کوزولو یې څوک نه و احمد احمدي 4008 وایي د کمونستانو د کمونستانو کودتا ته چا زمینه سازي وکړه آیا دې کې جهادي کړیو لاس و او که نه نه هغې وخت کې جهادي کړی وي نه نو څنګه د هغې کودتا کې لاس و اصلا د اسلامي کړۍ په افغانستان کې داود خان او کمونستانو ضعیفه کړلې مشران یې ورته ووژل نور یې ورته بندي کړل او رباني او مسعود حکمتیار دا وتښتېدل پاکستان ته لاړل دا د داود خان په وخت کې وشو نو د هغې چې هلته تللي و هغې سره کوم جهادي کړی نه وه حکمتیار هم یوازې یو محصل و مسعود هم دی هلته به یې مازدیګري په شهیباغ کې سره والیبال کوه هېڅ کم حرکت خو یې نه درلوده مفلوج و نو په دې اساس باندې د داود خان د کودتا عامل دا شو چې کله د روسانو نه مخ واړو او پاکستان ته لاړه ایران ته لاړه بیا عربستان سعودي ته لاړه بیا هلته د ده سره د ایران دا وعده وکړه چې څومره پیسې دې په کار یې درکوم خو د دغې د چنګال نه ځان وباسه روس شاه فیصل ورته سپین چک ورکړه دا شی د دې عامل شو چې روسان ورخطا شو چې داود خان زموږ د خوا نه دغې چنګال نه ووته او افغانستان بیرته د غربي نړۍ خواته ځي نو د کمونستانو ورته دغه وکړه چې که اوس دا اقدام ونه کړي او نظام بدل نه کړي افغانستان زموږ د لاس نه ځي نو د کمونستانو په خبره وغولېده او کودتا ته لاس پر ورپورې کړه چې پس هغه د اوس خپله روسان دا وایي چې دا زموږ ډېره لویه اشتباه وه چې موږ د پرچم د ډلې یعنی د ببرک کارمل د ډلې چې په هغې کې ډاکټر نجیب هم د کارمل په ډله کې و یعنې پرچمی و هغې دا خبره دوی هغې ته وکړله چې ته باید راننوځې او هغې راننوتل افغانستان یې ونیو چې نن پرې پښیمانه دي او وایي چې موږ ته غلطه مشوره راکړ شوه دا کار باید موږ نوی کړی نو دا بالکل تاریخي او مستنده خبر ده چې روسان اوس خپل په اشتباه باندې پوه دي او دا کار پرې کمونستانو کړی زحل نوري خور زمونږ وایي زما ورور د کمونستانو په وخت کې او بالخصوص نجیب چې هغه وخت رئیس خادو په صدارت زندان د صدارت کې او بیا د خاد په زندان کې په دا رقم جسمی تعذیرات او وهل او ټکول ولیدل چې کله د زندان نه راخوځ شو تر ننه پورې د هغه ونه شو کولی چې واده وکړي یعنې په حساب د ژوند نه ایستلی و دا زموږ زحل نوري خور ویلي چې د ډاکټر نجیب او د ظلم په هکله د خپل د درد دلته شریک کړی چې د دومره ظالمانو یعنې د بندیانو سره یې دا راویش کو چې د ورور وژل شوی نه خو په حساب د ژوند دغه ټول دغه یې د لاسه ورکړی چې ویې نه شو کولی تر ننه پورې واده وکړي رحیمه اکبري خور زموږ وایي چې هر څوک چې په خاد کې و هغه لوی قاتل و ځکه خاد د افغانستان د خلکو یو لوی قاتله دستګاه وه او نجیب د دې دستګاه رئیس و سیف الرحمن صافي وایي هغه څوک چې د ډاکټر نجیب نه دفاع کوي او یا قهرمان ورته وایي د دوی نه لوی جاهل او بې عقله انسانان په مخ د ځمکه کې نشته دوی د افغانستان د خلکو درد او رنج نه دی لیدلی دوی صرف په هغه وخت کې را پیدا شول چې کله افغان کابل کې ورانۍ روانو یا فرضاً کابل ورانېده نو دا دوی فکر وکړي دا مجاهدینو کړی شاته چې نوره لوبه کمه شوې ده د هغه نه دوی خبر نه لري وزیر تیموري وایي هغه څوک چې ډاکټر نجیب ته شهید وایي زه دغه یو دعا ورته وایم بس دی دومره وکړي چې دا دعا دی په دغه کومنټس کې خپل ولیکي او یا دا دعا دی ووایي هغه دعا دا ده چې ودې وایي خدایه زه د نجیب دوستدار یم او تر د قیامت په ورځ ما د هغې سره یو ځای حشر کړي وایي که دا مسلمانې دا خبره دې وکړي چې څوک د ډاکټر نجیب د ځان دوست ګڼي هغه دې دغه دعا وکړي چې خدایه
زه د نجیب دوستدار یم او د قیامت په ورځ ما هغې سره حشر کې ځکه یې ده په نظر باندې وایي چې ټول پوهېږي چې هغه مسلمان نه او هغه یو کمونیست او هغه به د کفارو په صف کې محشر کېږي نو څوک چې هغې سره حشر کېږي هغه به د کفارو په صف کې حشر کېږي نو دا و د زموږ د دوستانو نظریات او د دوی پوښتنې چې ما د تاریخ په رڼا کې تاسو ته ځواب درکړ هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کړئ دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ